نیشاپور. هغه نیشاپور چې د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې د عبدالله ابن عامر ابن کریز رضی الله عنه په قیادت باندې په 9 کال د هجرت کې فتح سو. نیشاپور د پخواني خراسان برخه وه. نیشاپور په خپله زمانه کې یوه د لویې امپراتورۍ مرکز پاتې سوی. د سلجوقي خلافت پایتخت په نیشاپور کې لوی علما روزېدلي دي، زیږېدلي دي او علم یې حاصل کړی ده. امام حاکم نیسابوري، امام مسلم نیشاپوري، امام واحدي، امام میدانی، امام ثعلبي او د خپل وخت لوی محدثین دلته اوسېدلي دي. هغه نیشاپور چې د خپل عصر د لویو علماو زانګو تېره سوې او یو لوی خلافت او لوی امپراتورۍ په دغه مځکه پاتې سوې چې هغه د سلجوقیانو خلافت و. هغه خلافت چې تقریبا په ډېره لویه مځکه باندې بادشاهي کوله.